اکثره باشعوره پښتانه نور پاکستان نه غواړي او د پاکستان څخه خپلواکي غواړي او د هغې دپاره هلې ځلې کوي. زه به در سره دغه یوه لنډه ویډیو ږدم د دې دا هم زموږ یو پښتون ورور دی په پښتونخوا کې هغې هم دا خبرې کړي دي هغه به لنډه ویډیو د هغه به واورئ بیا به پرې زه خپل نظر هم د تاسو سره شریکوم. زموږ خبره دا ده پنجابي استعمار د پښتون افغان بنیادي دشمن دی ځان پوه کړئ. پنجابي استعمار د پښتون افغان د زیرو دشمن دی تر څو پورې چې پښتون افغان د دې خاورې نه ویستلی نه پنجابي قرآن او قسم کړی دی چې دی قرارېږي نه. سر ورته ټیټوئ. په دې دا خبره وکړه چې پنجابي استعمار تر هغه وخت پورې به په پښتنو باندې ظلمونه کوي تر څو پورې چې پښتون افغان د دغه جغرافیې څخه شړلی نی او دغه خاوره چې دا دې باندې ډایرکټ د پنجاب د حاکمیت لاندې نه راغلي او هغوی خپله هغه پنجابیان رانوړي په دې خاوره باندې آباد کړي نو تر هغه وخته پورې به دا په دې خاوره باندې خپل ظلمونه او دغه کوم دغه چې دی دا به دې ته به دوام ورکوي. ولې به یې ورکوي؟ دې په خاطر باندې به یې ورکوي چې پښتانه یا خو یې مطلق داسې کړي چې د خپلې ژبې نه واړوي د خپل کلتور ترې واخلي او ورسره د دغه جغرافیه کې چې کوم مسایل دي په دې باندې ډایرکټ د پنجاب حاکمیت راشي او بیا پښتانه چې دي هغه کله هیڅ وخت کې د خپلو وسایلو خبره پورته نه کړي. اوس زه به اصلي خبرو ته راځم ځکه اوس دا 14 اګست هم را روان دی. په کار دا دی چې پښتانه د وخت په تېرېدلو سره د خپلواکۍ طرف ته لاړ شي او هغه به څنګه ځي هغه به داسې ځي چې لومړی خو دغه ټول پښتانه چې دغلته دي دغه ولس موږ په دې باندې پوه کړو چې ستاسې د پنجاب سره یو ځای اوسېدل چې دي په دې کې ستاسو د ټولو تاوان دی. که موږ وګورو بنګالیان چې کله د پنجاب سره یو ځای وه او د پنجاب پرې حکمراني وه نو په هغه وخت کې د بنګال خارجي پالیسي خپله د هغې د وسایلو او د هغې ټول کوم سیاستونه چې به جوړېدل هغه به پنجابیانو جوړول. یعنې یو اقلیت چې و هغه په اکثریت د بنګال په خلکو باندې واکمن و او د هغې د وسایلو استحصال به یې کوو او د ژبې استحصال یې ولا هم کوو ځکه په ژبه باندې به هم دغه د پنجاب خلک په دغه حاکم وو. نه اردو ژبه په زوره باندې وړې وه او هغې په بنګالیانو باندې په زوره باندې هلته رسمي یا د دفتر ژبه کړې وه.